سلامونه دوستانو، راځئ چې درې مهمې جملې زده کړو په الماني ژبه باندې. ټولې هغه جملې دي چې موږ روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او کولی شو چې دلته هر څه زده کړو. کله چې موږ وایو زه تا سره ژمنه کوم، یعنې تا سره وعده کوم، دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir، یعنې زه تاسو سره ژمنه یا وعده کوم. او کله چې موږ وایو زه وعده یعنې ژمنه نشم کولی، زه ژمنه نشم کولی یا وعده نشم کولی، نو دا جمله داسې وایو: Ich kann nicht versprechen. Ich kann nicht versprechen، یعنې زه وعده نشم کولی. دوستانو کله چې موډل ورب راځي muss kann داسې نور موډل وربونه یې هغه نه بعد بیا ورب هغه انفینیټیو فارم استفاده کیږي. او کله چې موږ وایو زه به سبا راځم یا سبا درځم، نو دا جمله داسې وایو: Ich komme morgen. Ich komme morgen. Ich komme morgen.